په ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو ریاست وایي سږکال د دغه ریاست عواید 21 میلیونه افغانیو ته رسیدلي. ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو رئیس په خبره نوموړی ریاست په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې خلکو ته د پاکو او صحي اوبو رسولو دنده لري او روان کال په جریان کې د جلال آباد ښار په 15 ناحیو کې 10,000 کورنیو ته پاکې او صحي اوبه رسول شوي. د ننګرهار ولایت د ختیځ زون ابرسانۍ چې په ننګرهار 15 ناحیو کې خدمات ترسره کوي نو هغو د جملې نه تقریبا 10,000 کورنیو ته موږ پاکې صحي اوبو رسیدګي کوو، په وخت سره رسیدګي کوو او د دغو پاکو صحي اوبو نه موږ ته په دې کال کې 21 میلیونه افغانۍ هم خپل خزانې ته تحویل کړي دي. نوموړی وایي د فاضلابو په برخه کې د فاضلابو د تخلیې لپاره د ښار په لرې ساحو کې ځانګړي ځایونه په نښه شوي چې د ښاري نظافت ترڅنګ به د کیمیاوي سرې د ترلاسه کولو لپاره یو ښه منبع شي. او بیا موږ 3 ساحې ورته غوره کړي دي چې یو د رینګ روډ ساحه ده، یو د میدان هوایي نه کوز ده، یو د پورې براباد ساحې دي. هغه ځای کې به موږ د فاضلابو دپاره تشبیهخونې جوړو کړي اوبه دا به د دې ځای نه ټولېږي او په هغه تشبیهخونو کې به اچول کېږي او آینده کې به دغسې غیر قانوني بې طریقې ګډوډ سپټکونه به نه جوړېږي. نوموړی ریاست چې فعلا د ښار په 15 ناحیو کې فعالیت لري غواړي خپل فعالیتونه 9 ناحیو ته وغځوي.